د انسان قتل سریام کیږي هیڅ نه وایو په توبو مې د توبې خلاصې پکې د ایمان کیږي هیڅ نه وایو دا د یو بل د سرونو قاتلان دي زه یې وینم سر په ټوله ظالمان دي حیرانېږم د دې نه دي د کم دور انسانان دي چې به یې توره شپه کې لاره څاره د یوې مور هغه بچی یې مړ کو زما د دواړو سترګو توره هغه لالی یې مړ کو وخت د سړي ډزو کو سړی یې مړ کو د سریام پانسی کوي دا پردی غم خوښوي امن یې خپو کې راخ کو دا سړی جنګ خوښوي ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات مینه محبتونه او خصاتونه ومنئ خپرونه د ستاسو خپله غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو د ګلبرګ پېښور د سیمې ځوان شاعر نظمګو شاعر ښاغلی شعیب باجوړی صاحب را سره ناستې کوي شعیب باجوړي صاحب سره دوه ناستې منګه کړي دي او دواړه تاسو ښه په لوی تعداد باندې کتلي نو شعیب صاحب تاسو ته ډېر زیات هرکلی وایم او نوي نوي به راباندې څه اورئ مننه وروره ډېره زیاته بس نوي خو دومره څه نه خیر یو څو به وي د ستړي پلار د یوې ځپلې مور ارمان وژني د ستړي پلار د یوې ځپلې مور ارمان وژني خدایه وکړي پې د کاڼو باران د خلک ولې ماشومان وژني د دې ظالم دور باچا نه که عمر خبر شو د دې ظالم دور باچا نه که عمر خبر شو راځي قسم په رب چې دا ټول قام وژني خدایه ویرېږم د عذاب نه پورته اسمان ته ګورم خدایه ویرېږم د عذاب نه پورته اسمان ته ګورم چې راولګي انسان او بل انسان وژني که ډېر بد در باندې لګي خیر دی مه اوره خو د شعیب شعرونه داسې دي چې منافقان وژني داسې یو نور څو شعرونه دي چې ویښ شه ستا بچی دلته چاته ډول بچی نه ښکاري ویښ شه ستا بچی دلته چاته ډول بچی نه ښکاري سوځ اور بلیږي خو لوګی نه ښکاري چې په رښتې رښتې خبرو زندګي تېروه بېګای وجل هغه سړی نه ښکاري چې په رښتې رښتې خبرو زندګي تېروه بېګای وجل هغه سړی نه ښکاري ای سور کاپیره په خزان دې مړه کړو تا ویل امن راځي کم د سپرلی نه ښکاري ای سور کاپیره په خزان دې مړه کړو تا ویل امن راځي کم د سپرلی نه ښکاري چا چې د پیغلو نه سړي وخوړل دوزخي دی په جنت کې راته دی نه ښکاري چا چې د پیغلو نه سړي وخوړل دوزخي دی په جنت کې راته دی نه ښکاري په پښتو ورک په شعر مین زما په مر خبر شو په چغو چغو یې ویل هغه باجوړی نه ښکاري دغه یو شعر چې ورسره د ټول کور ملا ماتېږي داسې سړی درنه د کار وژني زه په دنیا باندې اعتبار نه کوم دنیا اکثر سړی په اعتبار وژني او باقي دغه نظم ورته ویم چې انسان ډېر قیمتي دی دا منم چې لالچي دی دا نظم د باجوړي دی که لږ سوچ په خپل ګریوانو کې ګریوان کې هم شته د ذکر او صفات په قرآن کې هم شته دې سړي ته سپک مه ګوره د ده رب شته د تورک مه ګوره د د خوله نه که خیرې وځي روح به دې پاغي وځي ورځ ته به دې پرېنږدي او ساه به دې د شپې وځي هر چا ته خواږه کاته لکه د تره ګورم او زه د هر سړي په مخ کې بلا څه ګورم د انسان مخ د چا په لاسو جوړ دی زه ورته سپک نه ګورم سترګې مې ډکې شي اوښکو کې باڼه وخورمه چې توره شپه شي به د یو خبره زړه وخورمه چې ظلم په کشمیر او په افغان کېږي هیڅ نه وایو د انسان قتل سریام کېږي هیڅ نه وایو په توبو مې د توبې خلاصې پکې د ایمان کېږي هیڅ نه وایو دا د یو بل د سرونو قاتلان دي زه یې وینم سر په ټوله ظالمان دي حیرانېږم د دې نه دي د کم دور انسانان دي چې به یې توره شپه کې لاره څاره د یوې مور هغه بچی یې مړ کو زما د دواړو سترګو تور هغه لالی یې مړ کو وخت د سړي ډزو کو سړی یې مړ کو د سریام پانسی کوي دا پردی غم خوښوي امن یې خپو کې راخ کو دا سړی جنګ خوښوي توبه شه بس نوره خطا مه کوه توبه شه بس نوره خطا مه کوه د چا په ویر پورې خندا مه کوه سړي امرې به نور ظلمونه په دنیا مه کوه د خدای نه ویرېږه ځان لرې د عذاب ساته د خدای نه ویرېږه ځان لرې د عذاب ساته بس بروسه په بره ذات ساته وایي منه زما دا یو خبره یاد ساته دنیا چې کله د دنیا وځي ستا د دې ټول بدن نه ساه وځي زه تا پېژنم خبرې حق د خولې نه به دې بیا وځي ټوقې دې پرېښودي منم په حقیقت لګې ټوقې دې پرېښودي منم په حقیقت لګې غوږ مې ورته ایښودی ته ټول په آخرت لګې خو خلک شعرونه د دنیا اوري ته شوی باسې ګپ لګې ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه قدرمنو دا موږ سره شعیب باجوړی صاحب چې یو نظم او یو څو شعرونه تاسو ته وړاندې کړ الله دې وکړي چې ستاسو نور کله په شان دا هم خوښ شوي ما سره دی هم په دعاګانو کې یاد ساتئ ښاد آباد او بریالي اوسئ الله